دلته دې خلاص مال دا څنګه ول دا سړی پرېش کوي دماغ یې پرېش کوي مال دا خو زه په کاټنو خورم تاروګو چوپا مالکه تاروګو لای صحیح Yusuf, thank you. لکه ډبل ټیپ ټول وکړئ ټول سکرین وټکوئ او مالا پک د ساجد سیال زیپی څنګه مرګرو ته پته نشته کنه زه دوی ته دا شیخ یم دا چې شي دا این 21 نمبر بریکتیل دې ته بریکتیل وایي دا ستاسو دپاره هر شي له پکارېږي مطلب زخمی شي مطلب څوک دې وټکئ مالش هم پې ځان له ورکوی شي مطلب لکه ځان نه زما په شان دې زنګ غورځوئ دا کار کوي په ایمان دا ډېر ښه شی دی د سپیرټو نه دا زبردست کار کوي خو دا ده چې اصلي ګوره داسې نه چې دیسي ځان باندې موبلین راښکئ پوه شوې چې دا خو ځینه تا چې تا اورېدلي بریکتیل بریکتیل دې لیدلي نه او بریکتیل نه ده بریکتیل ځان څخه خامخا په کور کې ږده څه دپاره دا سپیر پارټ کې نه دی زیات نه زیات به په زون چې دغلته پاکستان کې په 500 یا په 500 روپۍ ډبې به دا چې د زیات زخمي شي که نه په دې ولګو ټاکسه ودرېږي زمونږ د ډرایورانو خو دغه کار دی کله ځان پورې ګریس لګو کله ځان پورې بریک تیل لګو چې زخمي شو صحیح خبره ده تا کوم دا ډېر هیک نمبر شی د سپیرټو نه دا ښه کار کوي محفوظ ہوتے سکرین وټکوئ زړګا ټول گائز ټول ټایپینګ کوئ زه چپ کېږم دلته اوس اذان کېږي ښه ښه زه به دا موبایل چارج کې ولګوم دلته خو لا اوس 3 بجې شو دلته 3 بجې دي ته ما میوټ کړلې خلک مې میوټ کړلې اذان دې وشي زما طرف ته خو ګډوډ ټیم دی ما طرف ته خو لا د اذان پته هم نه لګي مولا لکه خور اوچت شوی نه نه دلته 2 ګنټې فرق دی تقریبا هلته ماته کاري دلته 2 شولې 3 4 او ټیک ته اذان دی دلته لا 3 4 2 ګنټې ورته اوس هم دي 3 نیمې باندې دلته اذان کېږي دا څوک دی یاره جینۍ ده که هلک دی یار دا خو ما ته دومره کمنټونه کوي چې په هره ویډیو باندې زما د دې کمنټ یار الله دې آباده لره زړګا چې موږ ته هم دومره ګیا راچوي موږ ته خو څوک ګیا هم نه راچوي سکرین وټکوئ وعلیکم سلام سکرین وټکوئ ټول سکرین وټکوئ اوکې ده دوا راته کوه خورکۍ که زه جوړ ومه که نه او کار زما ډېر اوټ کار دی کله ماښام راځم کله مازدیګر راځم کله څه ټیم راځم کله که مازدیګر او ماښام رام نشم داسې ځایونو کې پساو یم چې دا علاقه د ابها علاقه نه ده دا ټول مکمل غرونه دي پوه شولې ستا ګیم دی زه به تاله خامخا درځم پوه شولې خو چې پساو شم زړګا بیا رانه ګیله مه کوه ځکه چې دلته ټول غرونه دي یو ځای کې سیګنل کار کوي ټرت شي بل ځای کې کور ته زه 10 پیرې ټیلیفون ملاوم او کټ کېږي ملاوم او کټ کېږي بیا ورته اوچت غره په سر ودرېږم دا ډک ګاډی ودرویم نه شي ډک ګاډی ورته ودروم او 1-2 خبرې ورسه وکړم بیا روان شم که انشاءالله جوړم که نه تاله مړې ګیم څه دی مړې زه دله هر څه ګټم ته د ګیم غموړې خوایه که نه ماشاءالله نن خو ته هم داسې سره خوټ کېږي چې شاید په ځان پورې راښکلي دا ته خو میک اپ نه کړي زهیر تhank you ټولو ته سلام دی زړګا سکرین وټک لکه زما په دې سکرین تاسو دا څه ټوکه راخستې یا د خدای بندګانو دا میرات خو ټکوئ پوه شوې خلک دسه ډېره مینه کوي تا باندې پرشمنټ څوک نه کوي پرون یوه جینۍ مې راخېجولې وه غریبه مې اخري وتښتېده زما ګفټر ته هلته ماته ځان ښایي پوه شوې ما ته دلته یو کس تقریبا 10,000 ګفټینګ وکړو
پوه شول هر ګټې به مې باجه کوله پوه شو پنشمنټ یې مې پې وکړلې بیا یې اخري زما ګفټر پسې خوله راتاو کړه ویل ته ماته ځان ښیې پوه شولې Guys, come on, keep tapping everyone. ټول tapping کوئ. بیا مې بیا یې ویل بس زه ځم بس دا اخري ګیم ده ډېره سره راغلی به والله ستا په شانتې لکه ته زما شټریک پسې رالې پرون یې مې راته همدا پیغور راکول زه به تا نه ګیم ګټم زه به په تا داسې پنشمنټ کوم چې ته به یې یاد لرې ما زه ته خو راغله وړه شانتیا پېښور کې اوسېږي ښه ډېره ښه جینۍ ده حقیقت کې ډېره ښه زبردست ګپ هم لګوي که نه خو تاسو پته نشته چې لاندې خپې شته که نه چې تاسو د ځای نه نه پاڅئ هم وایي زه د ځای نه نه پاڅم پنشمنټ به کوم ته هم وایې زه د ځای نه نه پاڅم ښه نه لګي که نه ښه نه لګي که نه د اخوا دېخوا پنشمنټس کول ښه مطلب بازار کې چې ګرځه یا ښه لګي خپې تبلیغیان به شاته خنګري پورته کړي پوه شوې نه بازار کې د ګرځېدو خپل رولز دي په کور کې د اوسېدو خپل رولز دي د هر یو ځای کې چې ته اوسېږې د هغې لیمټ تا ساتلی د بعضې زما په شان دي به د هغې هم دغه رولز دي چې یاره بس یو ځای کې بنده کینی پنشمنټو کې ډاکټر سادیا تھینک یو فار د لو ګوره زه درته دوه درې خبرې کوم زیاتې درته نه کوم کم شی چې کوې که نه زړګه کم یو کار چې کوې ریډیو کې هم تا ډېر کار کړی په ټلویزیون کې به دې کار کړی په هر ځای کې دې کار کړی صفا خبره سي یو ډرامې به درنه پاتې ډرامو کې به دې یا کار کړی یا نه کم یو کار چې کوې د زړه نه یې کوه ګوره زه د زړه نه ویډیو وخېجم لکه زړه نه یې جوړه کړم صحیح سیریس یې جوړه کړم لکه هغه ویډیو میلیونه کراس کی یوې ویډیو باندې ځاسې دغه دپاره خواري وکړم چې مړه په دې به ما ته لایک میلاو شي قسم دی که څوک لایک هم ورکوي صفا خبره زړه کې نه دی زړه کې دا شی مه ساته چې یاره زه مخکې نشم تللی مطلب ما پورې به خلک وخاندي ما یا زه داسې چل یا مطلب ګوره زه درته خپله قصه کوم یاره کارونه ډېر دي ګوره شکیل کارونه ډېر دي د کوکو لپاره د ټي وي سره کار کوم ریډیو سره کار کوم میډیا کې کار کوم خوب د هر یو سیز چې دی هغه خپل یو لیولي یعنی په عزت سره به خپل کار کوې که نه دا خو نه زما زوز د 2 ورځو نه زه د 2 ورځو نه په ټیک ټاک لایو نوم راغلی ځکه چې زما زړه بیخي د ټیک ټاک نه دومره ډېر موړ شوی دی چېرته ګورې یو بل ته سپکې ویناګانې چېرته ګورې یو بل ته څښا کنځلې دومره ګنده پنشمنټس لکه ماشومانو په مخ کې چې کینې نو ته خو بیخي ټیک ټاک اډو کتې نشي دا حال روان دی او زیاتره کنځل او فضول خبرې څوک کوي زمونږ پښتانه بنده ته په شرم ورشي که هغه جینکۍ دي نو هغه هم د چا نه کمې نه دي که هلکان دي هغوی هم او یقین وکړه د هغوی دا چې څوک غلط حرکتونه کوي غلط پنشمنټس کوي څوک چې کنځاګانې کوي هغوی ته به ګفټینګ هم ټیک ټاک کېږي او هغوی ویورز به هم ورته ښه ډېر ناست دي خبرې ته غوږ ونیسه ګوره دا خو دې اورېدلي که نه وایي چا په پټکو خوړه او چا په شملو خوړه چا یې نه پېژني دنیا هغه وخوړله داسې حساب د زړګاه که نه زه تا ته دا خبره نه کوم چې ته مطلب ځان بې شرمه که یا ځان هغه که یا دغه که ګوره رول چې دی که نه رول زه درته د خپل یو هغه ښیم لکه یو کار ښیم لکه زه اوس یو کار کوم دا ګاډه چلوم که نه صفا خبره صحیح د زړه نه یې لکه چلوم د زړه نه یې ساتم د زړه نه اوسه خواري کوم نو الحمدلله ځم ښه ګاډی هم ښه زه تا ته دا خبره کوم چې هر یو کار ته لاس اچې که نه د زړه نه یې کوه الله پکې بری درکوي خو دا لکه زړه کې دا مه راواله چې دا کار نن یو کال مخکې زه د ټیک ټاک ته راووتلم زما تقریبا په د ټیک ټاک کې تقریبا وشوې د 1.5 کال به مې کېږي ځکه چې دا په تېرې روژې ما چالو کړی نو دا د بله روژه هم راغله تقریبا 2 کاله یې پوره شو په دې میډیا کې زما پوه شولې نو دې ته چې زه راووتلم که نه دې ته نو صفا خبره صحیح چې د خلکو نه مې 1 روپۍ غلط کړی و صفا خبره صحیح
نو دا خلک به بیا راپاڅې د ما پسې به هغه خلک ول چې نن دوی دا خبرې کوي چې یاره ته داسې چل وکړه ته هغسې چل وکړه ته لاندې کښېنه ته باندې کښېنه دا خلک چې نن به دا ټول په ما پسې راپاڅېدله وایه شکیله بې شرمي خوری او شکیله پلانی خوری او شکیله ډنګری خوری نن هغه خسکوسی قام نه دی هغه خسکوسی خلک په خپله په دقه شیانو کې یعنې کې ما به صرف جینۍ سه ګپ ولګو چې یاره دا چل دی او هغه چل دی ته زما خوښ نن هغه خلک نه دی هغه خلک هغه ردو بدو ته وتلي چې دا کمه قصه ته کوې که نه چې زموږ پښتانه هماغه خلک دي درې څلور کسان دي پنځه زه پېژنم زه تا نه ښه پېژنم پوه شو زما په بلاک کې پراته دي هغه خلک دې شیانو ته ووته خو دا په یوزه یا مطلب د سپورټ یا مطلب د دې هغه دا په دې خبرو نه دی دا خپل یو ټایلنټ غواړي ګنې والله که نه چې زه نه دلته په کمنټ پوهېږم نه د چا په خبرې پوهېږم څوک راته دلته وایي زه درته ګفټینګ کوم زه پرې نه پوهېږم چې څه وایي لاندې راته غریب بېګا یو کس رالی زیباګلې څه ناست یم غوټ 100,000 سینډینګ غریب وکړو مینامه مې زده نه کړه زیباګلې نه مې تپوس نه کو هغه راته هغه را سره همتوب کوي خپلو ګفټرانو نامې را بندیالې بیا پوه شوې نو دا درته وایم زړګا زندګۍ کې چې کار کوې که نه زړه نه یې کوئ دراز ورکوه ریډو میډو پتو په ولا ریډو خلک نه اوري اوس ما زه دلته هسې پروت دی کباړ دی پوه شوې ګایز ټایپینګ ولې نه اوري دلته لرې اوس هم داسې غریزې سیمې شته هلته ټول ریډیو اوري ګایز ټایپینګ everyone 2000 ورته پوره که یا لکه چې پرشمن ولو کله کله په MP3 ولګو ما MP3 هم رانه بل ملګري وي ویل مالی را کمال وي څه بس زه اوس همداسې ناست یا خو زړه نه کوي خلکو له ورکوي ګایز ټایپینګ دا ټول نن ایجوکیټډ پیپل دي یس والله په 110 روپۍ مې اخیستې وه اینډ کې وګورئ دا دی لږ شانتي سکور باندې یو ګټله رانه هلکه دا سټریک نن بیا زه په دې جوړوم ما ته پته ده ګایز شابه ټایپینګ کوئ څوک نشته چې 2000 سکور ورکړي چې پنشمنټ وکړه ګایز 2000 سکور راکوئ